سلامونه ګلونو زده کوونکو ښه راغلاست. قدیر الله شیرزو یم او هیله ده چې ټول به روغ او جوړ یاستئ انشاءالله. ورځ او ژوند مو څنګه تېرېږي؟ ښه مننه زما خوږو ملګرو. تاسو ته خو ما ملګري ویلي وو او ښو زده کوونکو، نو ټوله هیله ده چې ښه به یاستئ. زه هم ښه یم، جوړ تازه یم او خوشحاله یم چې بیا هم تاسو سره یو ځای یم درس به وایو. دا ځل به ډېر جالب او ډېر خندهدار درس وایو. وګورو چې په هغې کې څه شی دي. وایو یو شی معنا یې بل شی وي. صحیح ده؟ نو خبرې به کوو، اترې به کوو. راځئ وګورو چې څه کیسې دي. صحیح ده؟ نو موږ تاسو لولو، وایو، اورو. صحیح ده؟ مخکې له دې نه چې شپږم لوست دی، البته موږ تاسو به نن شپږم لوست ولو او عنوان هم چې دی ډېر زیات جالب چې هغه ټوکه او کیسۍ دی. په دې به خبرې کوو چې ټوکه څه شی دی، کیسۍ څه شی دی. نو تاسو سره به هم کتاب وي. کوم کتاب؟ د پښتو مضمون د دریم ټولګي کتاب به در سره وي، هم قلم او هم کتابچه به دا به در سره وي. نو دا انځور چې ما مخکې په تیرو درسونو کې تاسو ته ښودلی و، تاسو د دې په هکله څه نظر لرئ؟ او بیا به زه تاسو نه د کورنۍ دندې پوښتنه هم کوم. او بالکل آفرین. دغه انځور کې یو ماشوم دی چې زده کوونکی هم دی. دغه ګلان کري، ونه کري، البته ونې نه ماتوي، ګلان نه ماتوي. نو ښه زده کوونکی همیش په خپل ښوونځي کې، په خپل کور کې یا بیرون که چېرته ګلان وي، ونې وي، بوټي وي، د هغوی نه څنګه کوي؟ ساتنه کوي او هغه نه ماتوي. ډېر زده کوونکي چې تاسو د هغو جملې نه یاستئ، زه په دې پوهېږم، نو هغوی چې کوي؟ ګلان کوي یا د چا باغ ته اوړي د خیره سره. او نو دا کارونه چې دي ښه زده کوونکی نه کوي، هغه بیا بد زده کوونکی دی. بد زده کوونکی نه دوست لري نه ملګری لري. البته ټول خلک د هغه دښمنان وي، خلک ترې نفرت کوي، خو ډېرې ستونزې لري. صحیح ده؟ نو په دې انځور کې به تاسو همیش کوشش وکړئ چې کله پسرلی راځي، د ونو بوټو د ګلانو کېنولو وخت راځي، نو کوشش وکړئ چې همیش له خپل پلار سره، ورور سره یا کاکا سره تاسو چې وکړئ ونې بوټي ګلان په خپلو ځایو کې کېنوئ. هر چېرته چې وي، که نور څوک چېرته په نورو ځایو کې کېنوي، تاسو ورشئ د هغوی سره کومک وکړئ. صحیح ده؟ ځکه موږ تاسو اوس څومره ډېرې زیاتې ونې لرو، باغچې لرو، دا زموږ تاسو پلارونو نیکونو ایښي دي چې نن موږ ترېنه ګټه اخلو. همداسې به یې بیا نور خلک ترېنه ګټه اخلي. نو دا د ښه زده کوونکي یو ښه عادت دی. صحیح ده؟ نو بیا به موږ تاسو مڼې خورو، زردالان به خورو، نو هر شي چې وي هغه مربوطه وي. نو ګلان ونې به نه ماتېږي. دا د ښه زده کوونکي چې دی یو ښه عادت دی، ښه عادت یې دی. او بل دا دی چې د موږ تاسو چاپېریال چې کوم دی، دا موږ تاسو چېرته چې اوسېږو هغه به ښکلی وي، ښایسته به وي، په زړه پورې به وي. مثلا دغه ونې ته وګورئ چې دغه ماحول هسې یو انځور دی کتاب کې، نو ښایسته به ښکاري، ډېر ډېر په زړه پورې به ښکاري. نو ځکه زه تاسو ته همیش وایم چې تاسو باید شي وکړئ، ونې بوټي ګلان څنګه شي مات نه کوي. نو په همدې خاطر دا انځور راوړم او دلته یې څنګه کوم؟ په دې ځای کې بندوم. سمه ده؟ ښه، تاسو ته نه مې د درس کورنۍ دنده درکړې وه چې پوښتنه به درنه وکړم چې آیا تاسو هم وزنه کلمې پیدا کړې؟ آفرین. او بالکل مثلا امتحان، همدغسې بل شي موږ پرې ایښي وو، عرفان. آفرین. دا کلمې وي چې موږ پرې ایښې وې. همدارنګه تاسو هغه بل کارخانګي چې ما تاسو ته ویلې چې هغه بیتونه دي، نیمه بیتونه و، هغه بیتونه تاسو مکمل کړه. آفرین. نو څنګه مو مکمل کړه؟ په څوم لسم مخ باندې وو. موږ داسې وایو په شوق وایو خپل درسونه. نو په شوق وایو خپل درسونه، موږ د پوهې څه شی یو؟ مینان یو. او دریم مدام په پام په کتابو کړو، د کتاب طرفداران یو. نو هر چا چې دغسې یو ځای کړي وي نو هغه په صحیح شکل سره کړي دي. آفرین. درنو خوږو ملګرو، دوستانو، زما زړه ته رانږدې ملګرو، راځئ مخکې له دې نه زه یو تور ایږدم او تاسو به ما ته د دې تورې نه ټوله کلمه وایستئ چې زه به نن په دې ځای باندې کومه کلمه راوړم چې د هغې کلمې معنا به څه شی وي. ما کلمه کې توری مې کېښودو چې د هغه توری چې دی؟ ټی. نو دا ټی چې ده، دې نه وروسته به زه کوم توري راوړم چې یو
کلمه ترې نه جوړه کړو. تاسو فکر کوئ ټاټوبی شاید نه، ټول نه، بل ټبر نه، ډوډۍ خو په ډال شروع شوی، په ټې نه ده شروع شوی. ټې ماما په میم شروع شوی، هغه به چی وي؟ آفرین، هغه به وي ټوکه. زنده باد. نو زه به راوړم واو، او تاسو په دې پوهیږئ چې د واو نه به زه وروسته چی راوړم؟ کاف. نو چی به ترې نه جوړ شي؟ صحیح شو؟ ښه. نو وروسته به چی پاته شو؟ یو دانه هی به راوړم په دې ځای کې، له کاف سره به چی یو ځای کم؟ هی. نو موږ به دې نه چی جوړ کړو؟ ټوکه. صحیح ده؟ ټوکه او کیسۍ. نو موږ تاسو به په دوو شیانو خبرې کوو چې هغه یوه ټوکه ده او بله کیسۍ ده. نو تاسو وګورئ په 11 مخ باندې به موږ تاسو یوه ټوکه لرو او بله هم کیسۍ لرو. خو زه به نن تاسو ته څو کیسۍ لولم چې ډېرې زیاتې جالبې او ډېرې خندونکې دي. نو دلته پوښتنه لیکل شوې، وایي ټوکه او کیسۍ څه ته وایي؟ ګورئ زده کوونکو، ټوکه او کیسۍ څه ته وایي؟ راځئ اول په ټوکه خبرې وکړو. ټوکه باید څنګه ټوکه اوسیږي؟ هغه ټوکه باید وي هغه لیکوال لیکلی وي. ټوکه همیش مثلا که موږ تاسو یو لیک لیکو، یو څوک یې لیکي، همدغسې ټوکې هم لیکوالان لیکي. خو موږ ډېرې ادبي ټوکې لرو. موږ تاسو به کوشش کوو چې د هغو چې هغه د ادب په چوکاټ کې نه وي، هغو ټوکو ته به نه غوږ نیسو او نه به یې وایو، ځکه هغه زموږ تاسو کار نه دی. موږ تاسو باید ټوکه ولې وایي؟ ټوکه تر شا څه شی لري؟ خپل هدف لري. صحیح ده؟ مثلا د یو شخص دی چې هغه په کتابو کې ډېر زیات راغلی، هغه څوک دی؟ د ملا نصرالدین په نوم. نو د هغه ټوکې ډېرې زیاتې ټوکې شته دی او تاسو به د هغه ټوکې لیدلې وي، اورېدلې به مو وي البته. نو چې کله مو اورېدلې وي نو د دې ټوکو تر شا یو غټ شی پروت دی، مفهوم پروت دی، معنا پرته ده. موږ ته د درس په شان یو درس راکوي. موږ تاسو چې څنګه د ښو زده کوونکو په هکله ډېر معلومات ولوستل، همدارنګه ټوکه هم څه کوي؟ موږ تاسو ته معلومات راکوي. همدارنګه کیسۍ چې شي ته بیا وایي، کیسۍ هم له یو څو تورو کلمو د ټولو څخه جوړه شوې وي، خو معنا یې یو شي څخه مراد وي، خو هغه به موږ فکر کوو تشریح شوی وي، البته نوم نه وي. مثلا که زه وایم دغه تخته پاک څه شي ته وایي؟ وګورئ تخته پاک مې اول ویلې، نو بیا زه وروسته تشریح وایم چې په دې باندې موږ تخته پاکو، د مارکر خط ورباندې ایسته کوو. خو کیسۍ څنګه وي؟ کیسۍ هم موږ تاسو په پښتو کې شته دی، هغوی تشریح وي خو نوم یې نه وي. مثلا زه وایم هسې تاسو ته یو مثال در کوم، 4 دیوالونه لري، خلک به کې کینی پاڅېږي، وده کېږي، هلته تلویزیون هم وي، هلته توشکې هم وي، فرش هم وي، بالښتونه هم وي، خلک پکې ډوډۍ چای خوري. دا به څه شي؟ ګوره یو شی مې تشریح کړو خو نوم مې وانخیست، موږ وایو هغه اتاق دی. نو دې ته کیسۍ هم همداسې وي، کیسۍ. سمه ده؟ نو ټوکه مې وویله چې هغه ټوکه وي، موږ به خاندو ورته، یو څو ټوکې به کوو او همدارنګه د هغې مطلب باندې به خبرې کوو او کیسۍ مو هم وپېژندله. راځئ ما تاسو ته مخکې کیسه وکړه، ټوکه مې وکړه د ملا صاحب نصرالدین چې هغه زموږ تاسو په کتابو کې ولې مشهور دی. هغه یو لیکوال و، هغه یو پوه عالم و. نو موږ تاسو ته دا را زده کوي چې هغه باید چی وکړي؟ خلک له هغه څخه زده کړه وکړي. نو موږ تل باید د خلکو څخه زده کړه وکړو. یو وخت کې وایي یو شخص و په اس باندې چی کړي وو؟ مالګه بار کړې وه. کومه مالګه؟ میده مالګه نه، هغه غټه غټه مالګه خو به تاسو لیدلې وي، هغه د کاڼو په شکل باندې لیدلې ده. آفرین. هغه مالګه څنګه کړې وه؟ هغه یې د مالګې په اس باندې یوې بلې خوا ته اچولې وه تر څو یې په کلو بانډو کې څنګه کې خرڅه کړي، وپلوري په خلکو باندې. نو چې کله ته نو ماشاءالله مالګه ډېره ښه خرڅېدله. نو همیش به یې چې دغه شخص د اسب سره په کوم لوري روان و، همدې لوري نه به یې څه کوله؟ مالګه راخیستله. کله به چې مالګه راخیسته خلکو ته به یې ورکوله، نو خلکو به نو بالاخره په دې یو لوري کې مالګه څنګه شوه؟ بیخي ختمه شوه. کله چې ختمه شوه له هغه نه وروسته
نو اوس خو مجبور دی چې اسب داسې لاړ شي ځکه په یو څنګ کې یې ډېره زیاته مالګه وه او دا بل څنګ کې خالي نو دا چیرته کېږي مثلا که زموږ تاسو په یو لاس کې ډېر زیات شیان اوسي نو مجبور چې داسې ورسره لاړ شو نو بالاخره سړی چې ناپوه و نه پوهېدو بې علمه و هغه کاڼې راواخیستل په مغزي کې یې واچول هغه خورجین چې وایي ورته مثلا په هغه شي چې کومه شی چې په دغه اس باندې و په هغه کې کاڼې واچول تر څو د مالګې سره څنګه شي برابر شي تاسو څه فکر کوئ چې دا ښه کار دی آفرین نه که نه نو څه یې باید کړی وای د کاڼو په ځای باید هغه د بل لوري مالګه نیمه کړې وای نیمه یې هغې خواته پرېښې وای او نیمه به یې دې خواته پرېږدي تر څو وزن به هم د اس برابر شي او وزن به هم کم شي ښه به ځي نو وګورئ هغه سړي کاڼې پکې اچول د مالګې په ځای وګورئ دا ټوکه ده چې موږ تاسو خاندو ورته خو په دې کې څومره غټ عبرت پروت دی څومره ښه فن پکې نصیحت پکې دی نه چې موږ باید همیش خپلو کارونو کې له فکر څخه کار واخلو سمه ده ګلو زده کوونکو دلته هم ټوکه شته دی خو موږ وایو کیسۍ بیا چې دی مثلا کیسۍ څه وایو موږ وایو چې تللی وي ټوله ورځ تللی وي چې راشي دومره ځای ونیسي دا به څه شی وي وایي د یوې انۍ ځای نیسي مثلا دا به چې وي ځي ټوله ورځ چې راشي کم ځای ونیسي هغه بیت یا لکړه دی تاسو ګورئ ټوله ورځ ګرځي د یو چا سره نو کله چې راشي هغه بیا چې کوي یوازې دومره لږ ځای ونیسي نو دا چې دی کیسۍ دی مثلا بل وایي چې ډېر زیات مشهور دی وایي سور د صندوقک دی له سرو غمیو ډک دی دا چې شی دی انار دی صحیح ده نو اوس وګورئ دې ته هم موږ چې وایو کیسۍ وایو بل وایو چې د پاسه راغی سور بلوڅ د پاسه راغی چې شی سور بلوڅ اغوستی دی 55 له پاسه راغی سور بلوڅ اغوستی دی څه شی 55 نو دې ته چې وایي وګورئ دا پیاز دی نو پیاز څو پوښه لري نو ځکه وایو چې شی دی 55 دی صحیح ده نو بل دا دی چې موږ تاسو وایو چې یو بل شی دی یو شی دی چې ټوله ورځ تللی وي چې راشي په دیوال خوله ولګوي دا هم کیسۍ دی ټوله ورځ تللی وي چې راشي چې وکړي هغه په دیوال خوله ولګوي هغه به چې وي هغه به چې شی وي آفرین هغه به لور وي لور واخه چې پیریږي نو موږ وایو چې ټوله ورځ تللی وي چې کله راشي په دیوال شی وکړي خوله ځکه دلته په دیوال کې څنګه کېږي ځوړندېږي نو موږ هم وایو چې دې ته موږ چې وایو دې ته کیسۍ وایو په پښتو کې ډېر زیات چې شته دی کیسې شته دی کیسۍ شته دی البته نو هغه کیسۍ چې شته نو هغه به موږ تاسو لولو وایو به یې په راتلونکي درسو کې به هم کیسې لولو بل وایي له چا څخه مو ټوکه یا کیسې اورېدلې تاسو پوهېږئ همیش استاد زموږ تاسو پلارونه میندې مورګانې څوک چې مشران وي هغه موږ ته کیسې او ټوکې کوي ځکه موږ باید د هغوی نه شیان زده کړو دا په دې معنا نه ده چې موږ چې وکړو یوازې وخاندو ټوکه یا کیسۍ ووایاستئ تاسو به کښېنئ خپلو فامیلونو سره به چې وکړئ یو ځای ټوکه او کیسۍ ووایاستئ ګلونو زده کوونکو په راتلونکي درس کې چې زه بیا سم حاضرېږم نو تاسو به چې وکړئ کیسۍ او ټوکه ولولئ په کومو کلمو چې نه پوهېږئ هغه به څنګه کوئ د هغه څخه به کرښه تاو کړئ او یا به کرښه ترې لاندې کش کړئ او زه به بیا تاسو ته د هغې کیسۍ مطلب هم ووایم او هم د ټوکې نو اوس هم په لوی رب باندې سپارم خپلو په درسونو باندې هم پام کوئ او په خپلو کورنیو هم الله مو مل